السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو، زه یم ریحان، تاسو ګورئ ټیکنیکل ریحان چینل. ګرانو ملګرو، یو ځل بیا له یوې خوندورې ویډیو سره چې څنګه کولی شو چې د باینانس اکاونټ ختم یعنی ډیلیټ کړو. نو ملګرو درته ټوله طریقه سټپ بای سټپ ښایم چې څنګه کولی شو چې د باینانس اکاونټ په مکمله توګه ډیلیټ یعنی له منځه یوسو. نو دغه طریقه ډیرو کسانو غوښتله چې مونږ نه غواړو چې پر همدغه باینانس اکاونټ فعال کړو، یعنی باینانس اکاونټ مونږ څنګه ډیلیټ کړو، یو نوی باینانس اکاونټ جوړول غواړو. نو دوی څخه په دغه باینانس کې دوی څخه یا غلطي شوې وي یا کوډ استعمال کړی غلط وي یا ورڅخه کوم بل مشکل راځو درته طریقه ښایم. نو ملګرو تاسو به خپل باینانس اکاونټ راخلاص کړئ. کله مې چې اکاونټ راخلاص کړو ملګرو نو لږ ورته منتظر شئ چې اکاونټ راخلاص شي. نو ملګرو درته ټوله طریقه ښایم او ویډیو سکیپ کوئ ما ویډیو تر پایه را سره وګورئ او چینل مو که نوي سبسکرایب کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ. ملګرو تاسو بیا راشئ ملګرو پر همدغه ځای کې د فوس زه درته نشاني کړم، پر همدغه ځای باندې تاسو کلیک وکړئ. کونج کې د کومه لاګین یعنی باینانس ټپه چې ښکار پر دغه ځای باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې ور باندې کلیک وکړو دلته دغه زما دغه باینانس اکاونټ چې دی دغه ویریفای شوی دی. ګوره بیا پر راشئ پر همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دې کې هر څه طریقه خلاصه ده. صحیح ده ملګرو، کله دا ځای باندې کلیک وکړو ملګرو بیا به تاسو راشئ ملګرو پر دا ځای کې به دغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله چې پر همدغه ځای باندې کلیک وکړو نو لږ ورته منتظر شئ چې دغه بله صفحه راخلاصه کړي. نو ملګرو اوس موږ ته بله صفحه راخلاصه کوي. نو ملګرو دغه باینانس اکاونټ ډیلیټ کولو ویډیو ده ملګرو. که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ. ملګرو بیا لږ لاندې لاړ شئ. کله لاندې لاړ شئ دلته تاسو ته اخرنی یو ښکاري پر همدغه او بیا تاسو کلیک وکړئ. اخرنی یو چې کوم ښکاري اکاونټ درته لیکلی پر هغه به کلیک کوئ. دلته تاسو ته دوه اپشنې درکړي وي ملګرو، درته یوه د ډیزیبل اکاونټ بله ډیلیټ اکاونټ. تاسو به راشئ ډیلیټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. دلته هم ملګرو تاسو راشئ په دغه اولني یو باندې به کلیک وکړئ. درته تاسو مکمله توګه غواړئ دغه باینانس اکاونټ ډیلیټ کړئ، دا چکمر علامه به ډک کړئ او کنټینیو بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې کنټینیو بټن باندې کلیک وکړو نو ملګرو دلته بیا تاسو ته وایي چې که چیرې مقصد تاسو باینانس اکاونټ ختمول غواړئ، تاسو باید باینانس کې کومه ټریډ نه وي کړی، هم که ټریډ کړی تاسو کومه پیسې لرئ هغه له منځه یعنې خپل بل اکاونټ ته درته ولېږئ، خامخا پیسې مې له منځه لاړې نه شي. نو ملګرو که پیسې پکې کیوي هغه پیسې به ورڅخه لرې کوئ، ځکه چې اکاونټ خو چې ډیلیټ شي بیا خو پیسې تاته نه درکوي. بیا به تاسو راشئ ملګرو د لاندې یو باندې تاسو کلیک وکړو. کله د لاندې یو باندې کلیک وکړو ملګرو بلته به تاسو ته اولنی کوي که پیسې بیا درته یایي که اکاونټ ډیلیټ کول غواړئ، دا دومره سکې در سره دي، دومره پیسې در سره دي. که پیسې هر چې نه وي د چکمان علامه ډکئ دغه ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته پیسې ښایي چې دومره پیسې در سره پکې پاتې دي، یعنې تاسو باید پیسې یا کوم ټریننګ باید پکې نه وي اخیستی. نو ملګرو تاسو بیا دا ډول صفحه راخلاصه شي. دلته تاسو ته دا ډول صفحه کې تاسو خپل ایمیل ورکړئ، یعنې خپل ایمیل مې چې هغه کو ایمیل ته به تاسو ته کوډ تللی وي مخکې له مخکې مینا ایمیل ته به راشئ. کوم ایمیل مې چې ورکړی هغه ایمیل ته به درته کوډ تللی، دغه کوډ به تاسو څنګه کړئ کاپي به یې کړئ. کله مې چې دغه کوډ کاپي کړو دغه کوډ خلکو ته مختلف ورکوي. بیا پر همدغه ځای ته راشئ دلته به دغه کوډ پیسټ کړئ. مخکې له مخکې درته تللی وي، یعنې تاسو کله د کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ درته ایمیل ته کوډ لاړ شي، درته ووایي چې که ته ډیلیټ کول غواړئ نو تاسو ته بیا کوډ ځي ایمیل ته. دغه ایمیل به تاسو پیسټ کړئ، دغه ایمیل ته کوم کوډ تللی دا به تاسو پیسټ کړئ او سبمیټ بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته یوه بل صفحه درته خلاصوي، درته درته وایي چې your account has been deleted، مقصد اکاونټ مو اوس ډیلیټ کیږي. نو کله چې ور باندې کلیک وکړئ اکاونټ به ډیلیټ شي. اوس ګورئ ورته ختم شو، یعنې ان ویریفای شو. دغه ځای کې تاسو کتلی شئ ان ویریفای او اکاونټ څنګه شو په مکمله توګه ډیلیټ شو. نو ملګرو تاسو به دلته تاسو ته وایي چې تاسو نوی اکاونټ جوړول غواړئ، د سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ، نوی اکاونټ جوړول غواړئ. ملګرو د ویډیو په ډسکرپشن کې زما د باینانس د اکاونټ جوړولو په اړه هم ویډیو شته، هغلته راشئ ویډیو وګورئ. سټپ بای سټپ مکمله طریقه مې پکې ښودل ده او زما په ریفلایل باندې تاسو که غواړئ چې اکاونټ جوړ کړئ نو یا به زیاته ګټه وکړئ ملګرو. نو تاسو باینانس اکاونټ دوباره غواړئ خلاص یې کړئ، زما ریفلایل کوډ په د ویډیو په ډسکرپشن کې شته او په هغه هم پکې شته، ویډیو د جوړولو طریقه هم پکې شته. نو ملګرو که چیرې باینانس اکاونټ ختمول غواړئ نو پر همدغه طریقه ختمیږي. نو مننه که ویډیو مو خوښوي